سلامونه خیاست دی خیرت دی شاکر راځه بره راشه دلته راشه زه خو د یتیمخانې په لومړي پوړ کې ناست یم او یو څه خبرې به هم دلته وکړو موږ ته یو ورور نیک محمد نومیږي د قطر نه یو 50,015 افغانۍ رالېږلي یتیمخانې لپاره ورسره یو 3 خویندې وې هر یو $600 رالېږل چې $1300 سي همدارنګه یو بله مور د هغې تقریبا $900 رالېږلي یو بل ورور د هغې تقریبا $350 رالېږلي دا ډېرې پیسې دي ډېر شی کار پرېږي الحمدلله هغه پیسې مو دلته مصرف کړي دي او ډېره مننه دی نه کوم الله دې اجر ورکړي نور مو څه مطلب نه و فقط چې درته اپډیټ درکړم چې موږ کارونه کوم ځای ته رسېدلي کوم ځای پورې دي رسېدلي دا به وګورو باقي هغه ورونه چې غواړي مرسته وکړي دغه لاندې فرشونه چې دي زموږ ټول پاتې دي دا هم درته ښیم او باقي خبرې به هلته خو راځي دوستانو دغه فرش چې دی لاندې تاسو وینئ دلته فرش ضرور دی ورسره دا ورسیګانې دي دروازې دي دا ډېر غټ کار زموږ پاتې دی دا باید تاسو را سره مرسته وکړئ تر څو پورې موږ د خپل کار سر ته ورسوو په نورو ولایتو کې د خیر شروع کړو کابل دا کار موږ ته ډېر لنجمن تمام شو الله دې خیر سره سر ته ورسوي نور ولایتونو کې هم انشاءالله قندهار لغمان کابل قصبې طرف ته هم نیت دی چې هلته یتیمخانې جوړې کړو خو دا هر څه ستاسو په مرسته کېږي راځو به راځو چې بره موږ کوم کارونه کړي دي او کوو یې دوستانو وینې دا خونې فقط پلستر ته جوړې دي هماغه سپین سپانج دی ورسره جالۍ مو لګولې ده انشاءالله دا پلستر ته برابرې دي خو راځه شاکره راسه تاسو وینئ ورونه ښه په ترتیب وګورئ الحمدلله کار مو یو څه ناڅه برابر شوی دی مخته راځه شاکره دا خونې د انشاءالله چې په جوړېدو دي کې دومره کار پاتې نه دی خو پر تاسو مو غږ څه دی په تاسو مو غږ دا دی ورونو چې دغه د فرشونو لپاره ورسۍ دروازې دغه لپاره موږ سره همکاري وکړو تر څو پر دې ځای نه خلاص شو له خیره سم د لاس په نورو ولایتو کې کار شروع کړو تاسو به شاهد اوسئ چې نور په کومو ولایتونو کې موږ یتیمخانې او د تعلیمي مراکز او سره ښوونځی او سره روغتونونه جوړول انشاءالله افغانستان لپاره الحمدلله ډېر غټ غټ پلانونه هم په نظر کې دي خو دا یوازې نه کې مشکله ده موږ سره یو ځای شي بره نور کارونه هم وګورئ او زه درنه د الله پاماني کوم هغه ورونه چې مرسته نشي کولی ویډیو سره شریکوئ او که مرسته کوئ واتساپ نمبر آنلاین مرستې لپاره لینکونه موږ سره رابطه کړئ انشاءالله په هغه کې مو ډېر لوی اجر او ثواب شته دی السلام علیکم کله وګوري اسمان ته کله ګوري قبرستان ته 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 خدای ډیر پزړه غم جوړا زپلارا زنګ دلای دا یتیم څوک د چی ژاړي غلای غلای دا یتیم څوک د
دا